ستا صرف دا دوه لشتې ژبه ستا خپله ده نور تا کیسه خپل نشتې نه مینه محبت هم کولی شم ولې خاوند سره څه کوې خاوند څه غواړي ښځینه مینه محبت سکون هغه زه ورکولی شم مینه محبت خو ته دومره مینه محبت کوي چې تا غلی کښېنه نو وای دونه مینه ولا ورکما چې خاوند سم په مینه باندې لیونی کما هغه به وایي چې داسې مسته ښځه ماله چرته وه ټینک یو دلالي صاحب ټینک یو نه ما ته پته ده خو الله دې خیر پېښي زه خوشحاله یم زه خو ستا لپاره دواګانې کوم خو داسې نه چې بس ما پرتونو لپاره ښه ډېره دوا کوه ویما کوکو وایه اورمه داسې نه چې سپلی بلاس چې اغوستې په سیوړو کې منډې وایي نه داسې ورځ به نه راځي انشاءالله داسې ورځ به نه راځي ما د هغه په زندګۍ کې به داسې ورځ نه راځي مونږ به ډېر مینه محبت کو مونږ به دې خلکو ته ښیو چې ښځه خاوند زندګي څنګه تېرې دا خو دا خلک لیوني څوک وي ښځې نه تنګ وي څوک وي خاوند نه تنګ وي ښځه خاوند څومره ښه رشته خدای پاک پیدا کړی سیدناب ویلکم دلالي ملګرو ته بل ملګري ته ویلکم ټولو ملګرو ته ویلکم ها بس ماړې موږ ته د مینې محبت چل ښیه چې دا ښځه خاوند څنګه ژوند تېرېدا مینه محبت هغه مینه محبت دی چې ګوره که نه اوس زه خاوند وکړم که نه خپل جانو سره لکه واده وکړم اس جانان سره صحیح شو اس جانان سره چې زه واده وکړم نو هغه به کار نه ستړې راشي زه به ورته ښایسته پاکه ګوره ښځه هغه مزه کوي چې خاوند ستړې راشي ښځه ورته پاکه کور کې ناست دی دا نه چې خیره نه خیچنه بینتې نه خیجي څښا بینتې نه خیجي نه ښکلې صفا سوتره نو چې هغه کور ته راشي ما ته وګورو ناستوماني به ختمه شي صحیح شو وایي واو کوکو راته څومره ښایسته ځان سم کړی دی یعنې خپلې ښځې صحیح شو نو بیا چې ده نو چې هغه څنګه راشي نو زه به یې په دې تندي باندې ښکل کړم ولې چې هغه زما خاوند یې که نه او ښځې خاوند منځ کې هر څه چې کوم دی جایز دی په دې تندي به زه خپل اس جانان ښکل کړم صحیح شو بیا به راشي کېبني هغه ته به سپلۍ اچولي بوټان یې اچولي هغه به ترې لر کړم چپل به ورته کېدم صحیح شو چپل ورته کېنم بیا به ورته اوبه راوړم بیا به ورته یم که لارې جانو دلته زما په دې جولۍ کې سر کېده او سر به ورته ښایسته مږم مالش کوم به لکه چې هغه ستوماني ختمه شي بیا به یې په دې تندي باندې ښکل کړم یو پیر هغه به ما ښکل کړي زه به هغه ښکل کړم صحیح شو یو کس یو ګلو بیا چې ده بیا به پاسه ما ښایسته چای به تیارې کړم 2 کپه خپل اس جانان دپاره خپل خاوند دپاره یو کپ ځان دپاره صحیح شو بس هغه به ما نه کلکه غاړه ته وکړي ما به ښکل کړي په دې ځای باندې یو چپه به رانه والي چې بس ته جان زما زړګي زما ټوله ستوماني ختمه شوه او چې کوم دی نو زه خو به ماشاءالله ما به ورته ښایسته سوټه چولي ښایسته ځان به مې تیار کړي داسې ده چې خپل خاوند ته ځان تیار کوي کې ډېر زیات ثواب دی صحیح شو نو زمونږ دا ښځې نه پوهېږي دا خرې دي ته زه خرې ځکه یم دوی چې کله بهر ځي نو دوی به را پوندې موندې ومږي زر سرخي به ومږي سره مړه دلته به زر چرهې مرهې راکاږي سپرېګانې به وکړي زو فلاني هلکه خدای م کورونه وران نه که کورونه م د غنمو ډک شه نو کور کې ځان تیار کړي چې خاوندان هم ستړي راشي چې وګوري خپلو ښځو ته چې زړه یې ښه شي نو زما خاوند چې سهار ځي نو هم به یې په دې تندي باندې ښکلوم صحیح شو په دې تندي باندې وې ښکلوم صحیح شو سهار چې ځي یو سوټ باچوم ماښام چې زما خاوند کار نه راځي ما به بل ډرس اچولي هغه به ما نه ډېر زیات خوشحالي او هر ټایم به ورسره مینه کوم اوس تا خپلې خبرې باندې اوس زه کوم اوس غوږ کښېږده که نه زه خوشحاله یم پی ټي آی ټایګر ولې خفه یم زه خوشحاله یم شکر دی نه چې هغه کله راشي که نه دغه د خولولو پورې کهاني خو ستا وشوه بیا به د وره شاته یو کوته کاڼی پروت وي غوږ کښېږده د وره شاته پټ نیغ به ولاړي چې څنګه هغه راشي ته به ورته وایي چې داسې خبره ده چې پاسه چای په حقه روټۍ په حقه مالن پوخ کا ځای پوچه کا بره بچت باندې چې کله ګوره زما طبیعت ټیک نه که نه نو هغه به ما له سر مالش کړي ښکلۍ به مې په دې تندي به مې ښکل کړي دلته به رانه چپول دلته خاوند مې یادوم که نه بیا به پاسې ما ته به بلکل چای پخوي ولې چې ښځې سره ښځې له کار کول دې کې څه شرم نشته ټول دا خو زموږ خلک وایي